او کوم اخرنی جنگ چې به کېږي د مهدي په وخت کې نو هغه د دجال سره جنگ او د هغه د ملګرو سره جنگ د عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې. د دې نه ثابته شو چې د عیسی علیه السلام او د مهدي به څه ملاقات کېږي. انشاءالله پر روان نښو کې به دا بیانوم. دا ډېره خوندوره موضوع ده ځکه چې دې نه بعد غټې نښې به شټاټي. دجال به څنګه راوځي، عیسی علیه السلام به څنګه راځي، نور به د مشرق د طرف نه کله راخیږي، د مغرب د طرف نه عفوا نور به د مغرب نه څنګه راخیږي او کله به راخیږي. دا مسلې ټولې را روانې. نو د دې مهدي په زمانه کې هم د قیامت غټ علامات راښکاره کېږي. دوه خو دلته ذکر شو. کوم عیسی علیه السلام او دجال. دجال به هم د ده په زمانه کې راځي. نو د قیامت چې دی دا په مهدي پسې نږدې دی، لرې نه دی. قیامت په مهدي پسې څه دی؟ نږدې دی. نو د دې ځینه دا ثابته شوه چې دا دوه خو د هغه په زمانه کې دي او نور به کم د هغه په زمانه کې. دا به په روان درس کې بیا بیانو چې کله نورې نښې ذکر کوو. نو د دجال سره جنگ او د هغه د لښکر سره جنگ عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې دا به څوک کوي؟ مهدي، امام مهدي او د هغه ملګري. بیا دلته سوال ذهن ته راځي چې د امام مهدي به په ځمکه کې څو کاله وي او څو کاله به خلافت کوي؟ امام مهدي به په ځمکه کې څو کاله خلافت کوي؟ دا سوال ذهن ته راشي. نو چا دا ویلي دي چې دی به 15 کاله خلافت کوي، چا ویلي دي 7 کاله خلافت به کوي، چا ویلي دي 9 کاله خلافت به کوي، او چا ویلي کم سے کم 15 او که ډېر شي نو 9. روایتو کې داسې راغلي دي، بعضې روایتونو کې داسې هم راغلي دي چې 19 کاله او یو څو میاشتې، بعضې روایتونو کې راغلي 20 کاله، بعضو کې 40 کاله، بعضو کې 13 او بعضو کې 40 کاله. خو صحیح خبره دا ده چې یقیني روایت چې کوم دی چې هغې له محققینو علماو ترجیح ورکړې ده هغه دا چې 7 کاله به د خلافت وي. څو کاله؟ 7 کاله به د مهدي خلافت وي. امام ابو داود رحمه الله روایت دی، امام حاکم هم راوړی دی، په هغې کې دی المهدي مني. دا حدیث ما تاسو ته مخکې هم بیان کړه چې مهدي دی په اهل بیت کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. او اجل الجبهه تندی غټ دی، اقنى الانف پوزه دنګه ده اوږده ده، سرې نری دی د پوزې. یملأ الارض قسطا وعدلا، دا ځمکه به د عدل او د انصاف نه ډکوي. کما ملئت ظلما وجورا، لکه څنګه چې دا ځمکه ډکه شوې ده د څه نه؟ د ظلم نه. د دې لپاره مې حدیث وي ویملک 7 سنین، دې کې جزم راغلی دی په دې روایت کې. او باچایي به کوي څو کاله؟ 7 کاله دې حدیث کې دی، والله اعلم. نو د دې روایت په رڼا کې که څوک تپوس وکړي چې مهدي به څو کاله خلافت وي؟ 7 کاله. دلته یو بلې مسلې ته ستاسو ذهن بوځم او هغه ده دې باره کې هم څه دلیل نشته واضحه چې د مهدي دا 7 کاله چې کوم دي دا به ټول د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه مخکې که نه په دې کې به بعض وخت هغه چې عیسی علیه السلام بلانې راغلی او بعض کلونه به بیا د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه بعدي، الله اعلم. دې باره کې هم څه واضحه دلایل نشته. او موږ تېر شوي درس کې دا خبره وکړه چې زموږ کوشش دا دی چې موږ همیشه هغه خبره بیان کړو چې هغه صحیح، هغه یقیني. کمزوري روایات په امت کې نشر کول، کمزوري خبرې، خوبونه او قصې، منګړت واقعات او د تصوف دا کارونه دا په امت کې نشر کول نه دي پکار. کم صفا دین چې دی صفا شفاف بالکل واضحه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی ترکتکم علی البیضاء، ما تاسو په داسې دین باندې پرېښودي، په داسې لار مې پرېښودي چې هغه لار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تکه سپینه ده. هغه لار څه ده؟ تکه سپینه ده، داسې واضحه لار ده چې شپه هم رڼا ده. لیلها کنهارها، شپه هم داسې ده لکه ورځ. داسې واضحه دین دی زمونږ. نو زمونږ دین ضرورت نه لري د دروغو حدیثونو ته، منګړتو واقعاتو ته او خوبونو ته، او جیمه پلانې ولی الله ولیدو، په خوب کې مې ولیدو، او څوک وایي په ویښه مې ولیدو، او څوک وایي په هوا باندې الوتو، او څوک وایي زما سره ملاقات وکړو. نو دا امت ته دې خبرو ضرورت نشته. امت ته واضح دین پکار دی، واضح دین. او دا د یو مولوي صاحب بیان نن راته یو کس راولېږه، نو هغې کوي چې الله عالم خو یې څه خطرناک کېدو والی دي.
دا علم الغیب خبرې نه دي. ما وی ډېر کوشش وکړو چې معلومات وکړم خو لا رسېدلی ورته نه یم خو څه غټ څه کېدو ویلی نو دا خبرې ګوره دا د عوامو د علماو سره مناسب دي. دا خبرې کول په منبر باندې منبر دې دپاره دی. منبر خو د دې دپاره دی چې په هغې باندې قال الله وقال الرسول قال الصحابه دا بیان کړه واضح دین بیان کړه. ځکه موږ الحمدلله حتی الوسع کوشش کوو چې خپل بیانونو کې په خپلو کتابونو کې په خپلو درسونو کې ځان د کمزورو حدیثونو نه ځان د بې سنده خبرو نه لرې ساتو الحمدلله. ځکه چې د عوامو ته د دین بیانول د یو لویه ذمهواري ده. نو د امام مهدي په دې بحث کې اخرنۍ خبره او دې ته اشاره کول غواړم دا اهمه خبره ده. شیخ الباني رحمه الله دې ته اشاره کړې ده. نن سبا دا بعض ځوانانو ته چې وګوري دیني ځوانانو ته نو امیدونه ختم شوي دي چې بس لاړ دین تباه شو مسلمانان ختم شو الله دې مهدي راولي نو بس مهدي به کله راځي. نه حدیثونو کې دا دي چې امام مهدي به راځي زموږ په یقین دی. بس خو د دین دپاره کوشش پرېښوده دین زده کول پرېښوده د دین نه مخ اړول په دې چې مهدي به راځي او ډډه لګول بس په دې انتظار کښېنه چې مهدي به او که کوم ځای کې کړس کوس وشي مهدي خو به نه وي که نه مهدي د راوتلي څه ګپ خو نه دی. ما لږ ساعت مخکې څومره علامات ذکر کړو چې معمولي خوځېږي راغوځي مهدي خو به نه وي. یاره دې سړي نوم محمد مهدي خو به نه وي. نو دې قصو نه ځان لرې ساتي. امام مهدي به راځي په خپل وخت باندې چې کله الله وغوښته راځي واضحه علامات او نښې دي او د الله دین الحمدلله هر وخت عزتمند دی. د الله دین هر وخت عزتمند. ها امتحانونه مصیبتونه راځي فتنې راځي زمونږ د ایمانونو د کمزورتیا د لاسه زمونږ د بېدینۍ د لاسه امتحانونه کې مو واقع کېدی شو خو بیا هم د الله نه به هر وخت امید ساتو د الله نه به هر وخت څه ساتو امید به ساتو الحمدلله. په دې باندې به اکتفا وکړو. دې سره ختمه شوه موضوع چې تعلق ساتي د چا سره د امام مهدي سره. او که زه داسې ووایم چې اسې د ملګرو امتحان واخلو مهدي مبارک کې به ما ته څوک معلومات راکړي چې هر یو ملګری داسې یو معلومه راکړي. جسمانی صفاتو کې یو صفت دا دی چې تندی به یې غټي پوزه به یې دنګوي نوم یې محمد دی او د پلار نوم به عبدالله د فاطمه رضی الله عنها په اولادو کې به راځي یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب مدینې نه به راوځي غټ لښکر به وسره کوم لښکر چې د هغه مقابلې ته راځي هغه به په ځمکه نه نوځي په کعبه کې به ورسره بیعت کېږي. اوله کې به ورته پته نه وي چې زه مهدي یم. کوم زمانه کې چې راځي په هغه زمانه کې او په هغه وخت کې به ظلم عام وي سرو غر راښکاره کېده دا یو نښه موږ ذکر کړې وه. عیسی علیه السلام سره به ملاقات کېږي د دجال سره به جنګ کوي عدل او انصاف به قایموي نور سره به یو نښه راښکاره کېږي بیت المقدس به فتح کېږي اقتصادي حالات دغه وخت کې به خراب وي قسطنطینیه به فتح کېږي هغه ښار به فتح کېږي چې نیم به په اوبو کې نیم به په وچه نور چې د مشرق نه راخېږي یو نوښه به ورسره وي د هغه په وخت کې د مهدي په وخت کې به مال ډېر زیات شي چې څومره خلک غواړي هغه به یې ورکوي. په شام کې به لویه فتنه او لوی جنګ کېږي دجال سره به جنګ کېږي دجال به هم دغه وخت کې راوځي او کوم لښکر چې به جنګ له راځي چې ځمکه کې به ننوځي هغه درې قسمه خلک دي چې په خپل اختیار راغلي دي مجبوره کړی شوي او مسافر درې قسمه خلک به راځي. خلافت به 7 کالې د بعضو روایتو مطابق په جزیرة العرب کې به یو حاکم مړ کېږي د هغه نه بعد به اختلافات پیدا کېږي څه شوی د مهدي چې کومه په خلافت یې هغه به په منهاج د نبوت باندې د روم د نصاراو سره به جنګ کېږي په سوریه کې به د مسلمانانو د نصاراو په منځ کې ګډ جنګ کېږي بیت المقدس وشو بیعت به ورسره کېږي د مقام ابراهیم او حجر اسود په خوا کې بارک الله فیکم څنګه او د حسن رضا په اولاد کې به راځي بارک الله فیک او د فاطمې په اولاد کې اخرنی جنګ چې کوم دی هغه د مهدي هغه به د دجال سره په ملګرتیا د چا کې عیسی علیه السلام کې دا بعض معلومات او الله سبحانه وتعالی دې
منګه پوه کې په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى دې منګه د آخري زماني د هر فتنې نه په امن او امان کې ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.